السلام علیکم سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به ښه یاست. نن درته په دې ویډیو کې د عمان د فیملی ویزو یا فامیلي ویزو په اړه باندې معلومات درکوم. که چیرته تاسو دلته کار ولرئ، وظیفه ولرئ یا که کمپنی ولرئ، کمپنی ستاسو په نوم باندې رجسټر وي، نو څنګه کولی شئ چې خپل فامیل ته هم ویزې واخلئ، خپلې بچو ته هم ویزې واخلئ. دغه چې دی زه خو دلته خپله کمپني لرم، نو زه به د هغې په اړه ډېر معلومات درکړم. خو که دې ترڅنګ که تاسو دلته وظیفه لرئ نو بیا هم کولی شئ هغې کې به دا وي چې بینک سټیټمنټ به ښکاره کوئ چې څومره بینک سټیټمنټ لرئ. ستاسو چې کوم معاش وي د هغې سلیپ ښکاره کوئ دلته چې څومره معاش دی ستاسې. د هغې نه وروسته بیا هغوی دا ګوري چې مطلب دا سړی دومره معاش لري که نه لري چې دلته خپله کورنۍ وساتي. نو بیا تاسې کولی شئ چې کورنۍ راولئ. خو که تاسې دلته خپله کمپني لرئ، ستاسې په نوم وي، تاسې د کمپني مالک یئ، نو بیا دغه شیانو ته هېڅ ضرورت نه پیښیږي. بیا تاسې بینک سټیټمنټ یا هېڅ شي ته هم ضرورت نه لرئ او ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د خپلې کورنۍ لپاره چې هر څومره غړي وي د هغوی لپاره ویزې واخلئ او دلته یې راولئ. د نورو هیوادونو په څېر لکه د یو ای ای یا سعودي عرب کې چې څومره مصرف راځي په د کورنۍ په ویزو باندې، هلته دومره نه راځي. هلته مصرف ډېر زیات راځي، خو په عمان کې دا مصرف ډېر کم دی. د کورنۍ ویزو لپاره تاسو ته څه شی ضرورت دی؟ یوازې نکاح خط چې دی هغه ضروري دی. نکاح خط چې دی هغه به چې کله تاسې جوړ کړئ هغه به انګلیسي ته وژباړئ، بیا په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت نه تایید کوي. بیا چې دلته که راغلی عمان ته نو هغه به د ځان سره راوړئ، ځکه هغه دلته د افغانستان د امبیسۍ نه هم یو تایید کول غواړي، یو ټاپه پې لګول غواړي. او له هغې نه وروسته چې دی هغه بیا د عمان د فارن افیر نه هم هغې باندې چې دی تایید کول غواړي او ټاپه پې لګول غواړي. نو هغه بیا تاسې داسې کولی شئ چې دلته د هر ځای کې د سند ورته وایي، سند آفیس، چې دا کوم زیاتره دولتي کارونه دي، اسناد چې کوم دي هغې ته چې دی د هغوی له لارې تاسې کولی شئ اپلای وکړئ. نو هر سند آفیس ته چې ورشئ تقریبا د سند آفیس دغه سره د فیس سره په دې باندې شاوخوا 9 یا 10 ریاله مصرف راځي. هغه به تاسې اپلای وکړئ، هغوی فارن افیر ته ولیږي آنلاین چې دا دغه شي د هلته نه تایید شي، ټاپه پې ولګېږي او بېرته واپس راشي. خو یو مسله دا ده چې تاسې به خپله ورځئ یو ځل د عمان پوسټ ته به ورځئ، هلته ستاسې دا سند ځي او هلته نه تایید کېږي. زما سره هم دا مسله وشوله، کله چې دوی ولېږه ورځ دوو کې به راشي، خو ورځ دوو کې رانغلی، ان 5-6 ورځې پې ولګېدلي. بالاخره کس ماته وویلې چې ته خپله ورشه هلته. نو زه چې لاړم هلته عمان پوسټ ته چې لاړم، اول زه لاړم د عمان فارن افیرز ته، بهرنیو چارو وزارت ته. هغوی ماته وویلې چې عمان پوسټ ته لاړ شه. عمان پوسټ ته چې لاړم نو په همغه وخت کې چې دی ټوکن مې واخیسته، چې څنګه مې نمبر راغی، چې ورغلم ساعت په ساعت چې دی هغه تایید کړ، ټاپې پې ولګول، هر څه یې دغه کړل او ماته د هغې یو فوټو کاپي راوویستله، راکړه راله او بس زه رالم. نو که تاسې نکاح خط چې دی هغه د عمان د فارن افیرز نه تایید کوئ، نو چې کوم ورځ باندې اپلای وکړله ویلېږه ورته، په سبا باندې لاړ شئ نیغ په نیغه د عمان پوسټ آفیس ته لاړ شئ او هلته چې دی هلته ورشئ، هلته ټوکن راواخلئ، هغې به یې تایید کړي. که فوټو کاپي غواړئ فوټو کاپي هم درته درکړي او بېرته به راځئ. کله چې نکاح خط واخیستو نو بیا راشئ، بیا ویزو ته تاسې اپلای کولی شئ. بس ویزو کې چې دی عکس پکار وي او پاسپورټ چې دی هغه پکار وي، چې د پاسپورټ کاپي تاسې ولرئ او دې ترڅنګ دغه ولرئ، د تاسې خپله بطاقه چې رزیډنټ کارت هغه به ورکوئ او فیس چې کوم دی هغه به ورکوئ. دغه باندې ډېرې کمې پیسې راځي. که پي آر او مسله پکې وي خو بیا کېدای شي 50 ریاله یا 80 ریاله شاوخوا مصرف پې راشي. که د پي آر او مسله پکې نه وي کېدای شي 40 ریاله شاوخوا مصرف پې راشي، 45 ریاله مصرف پې راشي په یوه ویزه باندې. د هغې دغه د سند آفیس والا فیس وي، نو هغه چې دی هغه ورکړئ. نو ستاسې ویزې که ډېر وخت ونیسي خو یوه هفته به ونیسي، یوه اونۍ کې دننه ستاسې د کورنۍ ویزې راځي. هغې دپاره نور هېڅ اسنادو ته ضرورت نشته دی. چې که تاسې دلته خپله کمپني لرئ په هغه صورت کې نو ښځې ته، بچو ته، ټولو ته چې دی ویزې اخیستلی شئ په دغه طریقه باندې. او بیا هغوی هم چې دی تاسې راوستلی شئ ټولو ته چې ستاسې د کمپنۍ
رجسټریشن 2 کاله وي، ستاسو ویزا او بطاقت 2 کاله وي، نو تاسو هم کولی شئ چې خپلې کورنۍ ته هم 2 کلنه ویزا واخلئ د 2 کالو لپاره. بیا چې کله دلته راشئ نو بطاقي د هغې دپاره چې رزیډنټ کارت جوړوئ نو هغې دپاره هم نورې څه اسنادو ضرورت نشته دی، فقط تاسې به ورسره ځئ شرطې ته یا پولیس سټیشن ته یا حوزې ته او ځان سره به خپل رزیډنټ کارت وړئ، هغوی پاسپورټونه به وي او ویزا به وي. هغه چې هلته ویسئ نو هغه ځای کې به تاسې ټولو ته رزیډنټ کارډونه جوړ کړئ، نو 2 کاله چې دی 2 کاله به بیا د دې نه بېغمه یې دلته پکې بېغمه ژوند کولی شئ. هیله ده چې پوره معلومات مو ترلاسه کړي وي د عمان د کورنۍ د ویزو په اړه یا د عمان د فامیلي ویزو په اړه. بیا هم که څه پوښتنه لرئ زما د واتساپ شمېره دلته شته دی، ما ته میسج کولی شئ. نور مو په خدای سپارم، د الله په امان.